خروغ رمټ وي خو اوتر شي دا بیماری په ځای په ځای راځي د اوسن دومره برکت دی ګوره شیخ ته په ښکلو ساړو بې راځي رباب سره دی راشي او ستار سره دی راشي چې څوک په چا مهین وي د خپل یار سره دی راشي راحت علي توپان صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او ستاسو سره مخاطب شي له مخکې دوه شعر دي چې په دغه خیال کې یم چې څه خو رانه پاتې نه دي په دغه خیال کې یم چې څه خو رانه پاتې نه دي لا مې د ژوند کرښې راکاږه مشلغاتې نه دي لکه چنار دننه ډډ یم خپل غم خوړلې لکه چنار دننه ډډ یم خپل غم خوړلې د امید څانګې مې مضبوطې دي خفه کېږي مړه د ټولو خلکو نه جدا سړی دی ما ته د دغه ښکلي مه وایه سو مړه دا سویندو بقا سړی دی دا تقدس دي د رشتو څومره دی د مور او زوی پکې خوږه رشته ده ګناهګارېږم په دې خبره چې دا سانډو پکې لاسې رشته ده ما ته خو وایي چې ګناه ده پکې صاحبه نور ورته په خپله ګورې مونږ په ځوانۍ کې یو مونږ نه پوهېږو ته خو بوډا یې نه ته سله ګورې هغوی زړه دې په قابو کې ساته د محبت میدان انمول دی ګورې ما وی چې شونډې مې په شونډو لګي هغوی دونه کې پول دی ګورې چې وستې کېږي نو دوه درې پې وکړه او څومره چې ډېرې وي راغونډ وي سړی دا درته چا وي چې ګناه ده پکې په یوه ښځه کې خو کونډ وي سړی ودرېږه مطلې نه شم یو قدم کله چې نظر مو اکسیډنټ وکړي زه توپان چې ښکلي چېرته وینمه تار مې د زړه شاټ شي او کرنټ وکړي خروغ رمټ وي خو اوتر شي دا بیماری په ځای په ځای راځي د اوسن دومره برکت دی ګوره شیخ ته په ښکلو ساړو بې راځي مونږ ورته ناني که تاناني کوو زمونږ په نه خبره شر سیوا کې ښکلي د بل سره خبرې کوي او زمونږ هسې بلډ پریشر سیوا کې ما وی دې ښکلو ته به نه ګورم ما وی کومات زړګي مې چین ونیسي ښکلي خو داسې سینه جوخته راکړه سړي چې 11,000 لې نه نیسي